بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن مې بیا هغه مهمې او په زړه پورې جملې درته راوړې دي چې تاسو کولی شئ په روزمره خبرو کې ترې فایده واخلئ. نو ویډیو تر اخره وګورئ او کوشش وکړئ تاسو هم دا جملې ورسره تکرار کړئ، نو انشاءالله ډیره فایده به ترې واخلئ. I accept، زه منم. I accepted، ما ومنله. I will accept، زه به ومنم. I refuse، زه ردوم. I refused، ما رد کړه. I will refuse، زه به رد کړم. I agree، زه موافق یم. I agreed، ما موافقه وکړه. I will agree، زه به موافق شم. I apologize، زه بخښنه غواړم. I apologized، ما بخښنه وغوښته. I will apologize، زه به بخښنه وغواړم. I admire، زه ستاینه کوم. I admired، ما ستاینه وکړه. I will admire، زه به ستاینه وکړم. I warn، زه خبرداری ورکوم. I warned، ما خبرداری ورکړ. I will warn، زه به خبرداری ورکړم. I complain، زه شکایت کوم. I complained، ما شکایت وکړ. I will complain، زه به شکایت وکړم. I trust، زه باور لرم. I trusted، ما باور وکړ. I will trust، زه به باور وکړم. I doubt، زه شک لرم. I doubted، ما شک وکړ. I will doubt، زه به شک وکړم. I regret، زه پښیمانه یم. I regretted، ما پښیماني وکړه. I will regret، زه به پښیمانه شم. I forgive، زه بخښنه کوم. I forgave، ما بخښنه وکړه. I will forgive، زه به بخښنه وکړم. I accept defeat، زه ماتې منم. I accepted defeat، ما ماتې ومنله. I will accept defeat، زه به ماتې ومنم. I celebrate، زه لمانځم. I celebrated، ما ولمانځله. I will celebrate، زه به ولمانځم. I hesitate، زه دوه زړه یم. I hesitated، زه دوه زړه شوم. I will hesitate، زه به دوه زړه شم. hesitate، یو څوک یو کار ته زړه نازړوي ته hesitate وایي. I motivate، زه هڅوم. I motivated، ما وهڅاوه. I will motivate، زه به وهڅوم. I encourage، زه تشویقوم. I encouraged، ما تشویق کړ. I will encourage، زه به تشویق کړم. encourage هم معنا دی تشویق او هڅول. I support، زه ملاتړ کوم. I supported، ما ملاتړ وکړ. I will support، زه به ملاتړ وکړم. I interfere، زه مداخله کوم. I interfered، ما مداخله وکړه. I will interfere، زه به مداخله وکړم. I calculate، زه حساب کوم. I calculated، ما حساب وکړ. I will calculate، زه به حساب وکړم. I research، زه څیړنه کوم. I researched، ما څیړنه وکړه. I will research، زه به څیړنه وکړم. I sacrifice، زه قرباني ورکوم. I sacrificed، ما قرباني ورکړه. I will sacrifice، زه به قرباني ورکړم. I donate، زه مرسته کوم. I donated، ما مرسته وکړه. I will donate، زه به مرسته وکړم. I assist، زه مرسته کوم. I assisted، ما مرسته وکړه. I will assist، زه به مرسته وکړم. assist او donate دواړه په یوه معنا دي، معنا د help سره. I confess، زه اعتراف کوم. I confessed، ما اعتراف وکړ. I will confess، زه به اعتراف وکړم. I translate، زه ژباړم. I translated، ما وژباړلې. I will translate، زه به وژباړم. I verify، زه تاییدوم. I verified، ما تایید کړ. I will verify، زه به تایید کړم. څلورمه برخه پای ته ورسېده ملګرو. 100 جملې پوره شوې.
که چیرته غواړئ چې همدا لړۍ ته دوام ورکړو په کمنټ سیکشن کې راته یادواري وکړئ، او که غواړئ چې همدا رقم جملې اسلامي درته جوړې کړم بیا هم یوه یادونه وکړئ. او یوه غوښتنه لرم ملګرو، هغه دا چې چینل درسره سبسکرایب کړئ، د دې لپاره چې تاسو هم فایده واخلئ او زه هم تشویق شم او دا رقم یا تر دې هم بهترې نورې ویډیوګانې درته جوړې کړم. الله مو مل شه. Thank you for watching.